امریکایي جنرال د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه ناکام شي. The Afghan army and the American, we're the Mujahideen. We're the Mujahideen. NATO issued a declaration affirming that Afghan په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جوی بایډن د روان کال د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې پورې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان کړی. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال مکنزي وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه ناکام شي. د اسوشیټډ پریس د راپور له مخې جنرال مکنزي چې تېره ورځ د امریکا کانګرس ته خبرې کولې ویل کابل کې د امریکایي سفارت د خوندیتوب لپاره هم د افغان حکومت پر وړتیا شک لري. رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي قماندانانو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل نه غوښتل، خو جنرال مکنزي په څرګنده ویلي که امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي افغان ځواکونه به د طالبانو د بریدونو زور ونه لري او په ډیر لږ وخت کې به د طالبانو پر وړاندې ماته وخوري. باید وویل شي چې امریکایي جنرال مکنزي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د کابل حکومت ځواکونه تر لږ مقاومت وروسته خپلې پوستې او قرارګاوې طالبانو ته تسلیموي او ډلې طالبانو ته تسلیمیږي.